د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو او عزتمندو اوریدونکو سلامونه. ستاسو د خیر اختیا په هیله تاسو د ډرامې په تیرو برخو کې واوریدل چې زما د یو شمېر اوسیدونکو له امله زما یو خدمتګار وګړی خفا او خواشینی شو. عاشق ګمان کاوه چې زما ښکلې ملګرتیا بدرنګه شوه. زما دوستانو زه هغه مهال یوازې پرېښودم چې ما ورته اړتیا درلوده، خو مولوي صاحب وویل چې تیریدنه او بخښنه د لویو انسانانو کار دی. ګل او ملګری چې مړاوی شي ښه نه بریښي. تر دې وروسته چنارګل، خیالي او امت خان له عاشق نه بخښنه وغوښته او پر خپلو کړو ژمنو یې پښیماني څرګنده کړه. عاشق چې له زړه خورا سپېڅلی انسان دی، خپلې ټولې ګیلې له زړه وویستې او دوی یې وبخل. راشئ واورئ چې په اوسنۍ ډرامه کې څه پېښیږي. دا تاسو او دا هم د هیلو وړانګه ډرامه. څنګه خبره ده چې سرونه مو لکه فیلمرغان ځړان نیولي او چرتونه وهئ؟ څوک دی؟ نه کاکا خوشحاله، څه خبره نشته. د ژرندې پل مې تېره کاوه، هسې لږ په چرت کې لاړم. چنارګله یو ته خو نه یې. همت خانم د بیلچې لاس یې تندي ته نیولی او چرت یې وهه. خیالي ګل خو بیخي سترګې پټې کړې وې او ډېر لرې تللی و. زه هسې لږ ستړی شوی وم، دا صوفه مو هواروله. ما ته خوب راغی کله چې چنارګل په واړه څټک د ژرندې پل ته ټک ټک ورکاوه. خوب زنګولم، خو بیا مې مولوي صاحب خوبونه والوزول. خیالي منم دی، صادق ځوانې، اصله خبره دې وکړه. ما مولوي صاحب عزیز الرحمن له لرې ولیده، تاسو ته څه خبرې کولې؟ هو مولوي صاحب داسې خبرې وکړې چې موږ درې واړه ایله بیله راویښ کړو. راویښ یې کړئ که ویده؟ خوشحال کاکا په ظاهره به ویده او چورتي ښکارو، خو زموږ زړونه یې راویښ کړل. هغه څنګه؟ بس له ما چنارګل او همت مصیبت نه لویه تېروتنه شوې ده. خیالي ښه وایي، موږ درې واړو اول هسې ټوکه بلله. ټوکه د چا خبره په غم واوښته. تر ژبو لاندې خبرې مه پټوئ، روښانه خبره وکئ چې سر مې پرې خلاص شي. خوشحال کاکا چنارګل او همت مصیبت هسې د یوه غره او د بل غره سرونه ولي. اصله خبره خو دا ده چې عاشق له موږ نه خفه شوی دی. ښه اوس په خبره ورسېدم. ښه نو مولوي صاحب څه درته وویل؟ مولوي صاحب خو ډېرې ګل خبرې وکړې او زموږ زړونو ته مو لوېدې. که بد مې ویل همته مصیبته. نه ښه وایه خیالي ګله، مولوي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې او د ښو خبرو ځواب نه وي. نو مولوي صاحب څه وویل؟ چنارګله ته یې ځواب راکړه. وایم کور دې له غلې ډک شه. زه وایم چې خیالي دې درته وایي. خیالي ته ووایه. د چنارګل خو ژبه کلوب شوه. مولوي صاحب راته وویل چې بې ضرر او خوندورې ټوکې ښې وي، خو که په ټوکو او خبرو د چاته ضرر او ازار ورسیږي دا نو بیا ګناه ده او بده خبر ده. اوس خو دا ضرر له تاسو رسېدلی ده، د یو غریب انسان زړه مو خفه کړی دی. رښتیا وایې کاکا خوشحاله، موږ اوس پښیمانه یو. مولوي صاحب وویل چې عاشق خوشحاله کوي او بخښنه ترې وغواړئ. مولوي صاحب عزیز الرحمن ګل خبره کړې ده. اوس نو ماته چل راځي. څنګه چل؟ داسې به وکړو چې زه به هم په تاوان در شریک شم. موږ او تاسو څلور واړه به عاشق ته ډوډۍ وکړو، بخښنه به ترې وغواړو او خوشحاله به یې کړو. واه جار د کاکا خوشحاله، اوس دې خبره خلاصه کړه. یارانو یو جانانه چک دا ډول دې لږ غلی که چې خبرې سره واورو. ښه کلیوال خو راجمع شوي دي، اوس د ډاکټر صاحب خالد خپله خبره کلیوالو ته ورسوي. ملک صاحب حضرت خانه، زه به کلیوالو ته خپله خبره وروسته وکم. دلته مولوي صاحب عزیز الرحمن هم راغلی دی، که راشي چې کلیوالو ته د پاکۍ او نظافت په باره کې یو څه ووایي نو ډېر به ښه شي. ولې نه ډاکټر صاحب، په دواړو سترګو. مولوي صاحب که دلته نږدې راشئ.
نو ټول کلیوال برې خبرې ښې واوري. کلیوالو مولوي صاحب ته لاره ورکوي. راځه مولوي صاحب د ډاکټر صاحب خالد سره نږدې ودرېږه. سمه ده ملک صاحب، دا دې درغلم. دغسې اوس وای مولوي صاحب موږ ټول درته غوږ یو. خلکو شور مه کوئ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زما معززو کلیوالو، زمون خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په یو مبارک حدیث کې فرمایي النظافة من الایمان. د دې حدیث مبارک ترجمه ده چې پاکی او نظافت د ایمان برخه ده. جزاک الله مولوي صاحب، خدای دې موږ ته د پاکۍ او نظافت توفیق راکړي. الهي آمین. زما معززو کلیوالو، که موږ او تاسو پاکی او نظافت ته پام وکړو نو الله جل جلاله به رانه راضي وي او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په حدیث به مو عمل کړی وي. ماشاءالله مولوي صاحب ښکلې خبرې دې وکړې. د نظافت په باره کې به بیا هم خبرې سره کوو، خو اوس د ډاکټر صاحب ووایي چې موږ ته څه مشورې راکوي. مولوي صاحب محترمه، خبره دا ده چې نن سبا ډیر مرضونه له ناپاکۍ را پیدا کیږي. معنا دا چې د پاکۍ او د نظافت خیال نه ساتل مرضونه را پیدا کوي. ډاکټر صاحب په دې مو له ښه وپوهوه چې د پاکۍ خیال نه ساتلو نه دی مقصد څه دی؟ ملک صاحب مقصد مې دا دی چې ځینې خلک له اوبو خوړو سره بې احتیاطي کوي، فکر نه کوي چې دا اوبه او دا خواړه څنګه دي، پاک دي او که ناپاک. ډاکټر صاحب محترم تاسو ښه وفرمایل، که ناپاکې اوبه وڅښل شي او ناپاک خواړه وخوړل شي خامخا به وجود ته ضرر رسوي. همداسې د مولوي صاحب، زموږ بدن باید پاک وي، زموږ کالي باید صفا وي او زموږ د اوسېدو ځای باید چې پاک او صفا وي. خلکو شور مه کوئ چې ډاکټر صاحب خپلې خبرې وکړي. ښه ډاکټر صاحب مهرباني وکئ. اوس به زه د مقصد خبرې ته راشم. وایه درته غوږ یو. اصله خبره دا ده چې ډیر خلک په مخ مګلا په آزاده فضا کې رفاجت کوي چې بیا مچان پکینی او میکروبونه له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي او له همدې نه مرضونه پیدا کیږي. ډاکټر صاحب محترم حقه خبره دې وکړه. په آزاده فضا کې په رفاجت کې ناستل د آدابو خلاف کار هم دی. ښه ډاکټر صاحب اوس ته ووایه د دې کار مخنیوی به څنګه وکړو؟ ملک صاحب مخنیوی ډیر اسانه دی. که هر څوک د کور په یوه مناسبه برخه کې د خپلې کورنۍ لپاره کناراب جوړ کړي، په آزاده فضا کې به له رفاجته بېغمه شي. کلیوالو وامورېدل؟ هو سنګینا ټولو واورېدل. بله خبره دا ده چې هر کناراب باید پوښ ولري چې مچان ورنشي. د رفاجت وروسته که موږ او تاسو په اوبو او صابون لاسونه ومینځو، انشاءالله چې له ډېرو مرضونو نه به په امان یو. ملالۍ لورې، څه دې ویل مورې؟ مور دې جار شه، په پټي کې پاک پاک سابه ټولوه. ښه ده پاکې ټولوم. چې کله سابه راټولوې په ټیکري کې زولۍ ورته جوړه کړه، په زولۍ کې به یږدې. زولۍ مې ورته جوړه کړې ده مورې. د خدای جار شم، په شنو پټیو کې هم سابه راټوکولي دي. پیسې مو هم نه پیځي. ستا په لاس پخه شوې سابه ډېر خوندور وي. رښتیا وایې؟ هو خود رښتیا وایم. نن باید ډېر سابه راټول کړو چې روژه ماتي ته یې د ګاونډیانو کور ته مور ولېږو. صحیح ده مورې، د پلار په خبره مې هم خرما هم ثواب. او ملالۍ لورې، هغه د شریفه ترور دې هم راغله. کومه ده؟ زه خو یې نه وینم. په دې ونو پناه شوه، اوس به راشي. ښه ومې لیده. شریفې دې خوا ته راځه، په دې پټي کې ښه پرېمانه سابه راټوکېدلي دي. او مام تاسې ولیدئ چې مور او لور په سبزي ټولولو بوخته یې، زم در پسې درغلم. ډېر د ښه وکړل چې راغلې. موږ به هم دوه ګټې وکړو، یو به مفته سابه راټول کړو، بل به ستا خوږې خبرې هم واورو. ترورې ستړې مه شې. اوی جار دې شمه، لویه شې ملالۍ ګلې، ته خو ډېره راباندې ګرانې. جار دې شي ترور دې دنه. ترورې ته م راباندې ګرانه یې. جار په ما بیا تاسې دواړه ګران یې. ایوا شریفې، چې په کلي کې دا ډول ولې وهه؟ په کلي کې خو به واده نه وي؟ نه د چا واده دی او نه خیرات. کلي ته ډاکټر خالد راغلی دی. د څه لپاره راغلی دی ترورې؟ ملالۍ لورې، خلکو ته به خبرې کوي او خلک به پوهوي چې له مرضونو نه څنګه ځانونه وساتي. ډاکټرانو ته د خدای خیر ورکړي، هغه ورځ فرزانې ښې خبرې وکړې
د سابو او ترکارۍ په ګټو یې وپوهولو. صدیقې له سابو او ترکارۍ دې وویل، ما ته دې یوه خبره را یاده کړه. کومه خبره؟ هغه ورځ امید د کور په انګړ کې د ترکارۍ او سابو لپاره ځای جوړاوه. ښه. امید ویل چې ترکاري به له پخولو مخکې د مالګې په اوبو او یا هغه څه ورته وایي کوکورین ترورې کلورین ورته وایي. او رایا چې کلورین په دې ښه صفا او پاکه ومینځئ. په مالګې او کلورین یې ولې مینځي؟ ویل چې د مالګې په اوبو سابه ومینځلی شي میکروبونه یې نه پاتې کېږي، ټول مړه کېږي. ولې خاندې لورې؟ ترورې میکروبونه نه میکروبونه. ښه ملالۍ لورې، بس میکروبونه دي که میکروبونه دي خدای یادول نو. موږ چې په مهاجرت کې وو دا خبرې به یې په تلویزیون کې کولې. زموږ امید به هم دا خبرې یا له تلویزیون اورېدلې وي یا به ډاکټرانو ورته ویلې وي یا به یې په کتابونو کې لیدلې وي، خو د ګټې خبرې دي. غوړي خو مې په اندازه پکې اچولي دي، زیات نه دي. مالګه به هم کمه پکې واچوم. د شمس موري څه شی پخوي؟ رومیان او مټر پخوم. د شمس دوی خوښېدل، ستا به هم خوښ شي. دا زده چې زما به خوښ شي او که نه. ولې دې نه خوښېږي؟ ښه خوندور یې درته پخوم. او هسې خو ستا د لاس پخلی خوندور دی. رښتیا بله خبره مې کوله. وایه څه دې ویل؟ ما ته خو ډاکټر بیا د زیړو غوړیو د خوړلو اجازه را نه کړه. د شمس پلاره له ځانه ماشوم مه جوړوه. شکر وباسه چې ته ښه وې. زیړ غوړي څه کوې؟ د خدای نعمتونه خو کم نه دي. څه چې درته ښه وي هغه خوره. د خیالي کوترو خو بیا شرنګی جوړ کړی دی. د بام په سر هم څوک ښکاري لکه چې خیالي پاس ختلی دی. نه خیالي نه دی، شمس دی. خیالي ورته ویلي وو چې بیا کوترو ته دانې واچوه. اوس له شمس نه هم کوتر باز جوړوي که څه؟ نه شمس ښه هلک دی، خو مشر ورور ورته خبره کړې وه، د هغه خبره یې نه شوه ماتولی. مورې پلار مې راغلی. و زویه ولې څه دې ویل ورته؟ هو یو خبره مې ورته کوله. شمسه زویه دلته راشه، د بام له سره خبره نه کېږي. سمه ده درځم. زویه ورو ورو په زینه راکوز شه چې ونه ورځې. نه غورځېږم مورې. مور دې ښه درته وایي احتیاط کوه، هسې نه چې پښه دې وښویېږي. دا دی راکوز شوم. ښه اوس دې خبره کوه، څه دې ویل؟ د ډاکټر خالد خبره کلیواله کوله. کلیوالو څه ویل زویه؟ ویلې چې مچان له یو ځای نه بل ځای ته مرضونه وړي. او دا خبره خو سمه ده چې خلک د باندې په پټیو کې یا اخوا دېخوا راپې حاجت کوي. ډاکټر خالد ویل چې مرضونه ترې پیدا کېږي. ښه نو شمسه زویه، ډاکټر خالد بیا څه ویل چې خلک د څه وکړي؟ ویلې چې له کورونو سره نږدې دي کنارابونه جوړ کړي. شمسه زویه نو ته څه وایې چې موږ څه وکړو؟ خیالي لالا ته به ووایو چې موږ ته به یو کناراب جوړ کړي. دا خو به ډېره ښه شي، خو که خیالي لالا دې دومره تکړه شي او د کناراب په جوړولو پیل وکړي. درنو دوستانو، روژه مو د خالق تعالی په دربار کې قبول شه. دا چې د روژې مبارکه میاشت ده، ځینې مهال د کورنۍ مشران د خپل وړو بچو له خوراک او څښاک نه ځانونه نه خبروي او کوچنیان ورځ په ولږه تېروي. نو د دې لپاره چې روغ او صحتمند ماشومان ولرئ، د روژې مبارکې میاشتې په لړ کې د خپل وړو ماشومانو خوراک او څښاک ته ځانګړې پاملرنه وکړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، د خپل ځان او خپلو ماشومانو روغتیا ته پام وکړئ. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.